سلامونه او درنښت لیدونکو، راغلی د مصطفی الکوزي څخه به یو څو شعرونه واورو. خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. سلام علیکم سلام ورور. خیر شکر دی الحمدلله. راځو یو څو شعرونه درڅخه اورو. یو دوه شعرونه مې د نوې لیکلي دا به عبدالرحمن سره شریک کوم چې وایي د بلال په مثال رښتینه مینه چا کړې ده. د بلال په مثال رښتینې مینه چا کړې ده. شپه ورځ خپل محبوب پسې جړا کړې ده. کله کور او خار پرېښود لاړ مسافر شو او په جړا یې ټوله مدینه په لرزا کړې ده. اذان چې کاوه که نه ټوله مدینه په لرزا شو. په هغه وخت کې دا هغه ټوله هماغه خپل قصه یې مې لیکلی ده. وایي کلی کور او خار یې پرېښود لاړ مسافر شو او په جړا یې ټوله مدینه په لرزا کړې ده. هغه دنیا کې به خپل محبوب ملاقات کړم، دا یې ویل زنکدن په وخت کې خندا کړې ده. کله چې ساه یې وتو که نه ویل خوشحال و چې وایي زه به زما خپل محبوب حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به ملاقات کړم او هغه دنیا کې به خپل محبوب ملاقات کړم، دا یې ویل زنکدن په وخت کې خندا کړې ده او د بلال په مثال رښتینه مینه چا کړې ده. اصلي مینه دا وه، پوه شوې. دا اوس مونږ دا ځوانان لګیا دي مینه مینه. د بلال په مثال رښتینه مینه چا کړې ده. مننه. خیر مننه، ډیره مننه الکوزي صاحب. خوښ او خوشحاله اوسئ. واقعا ستاسو په شعر کې ډیر څه و. هیله ده چې لیدونکو ستاسو هم د خوښې وړ وګرځي.